ملګرو دوه ملکونو ترمنځ بارډر په نقشې باندې راښکل شوي کرښونه څه زیات مشکل او خطرناک وي. خو دنیا یو څو ملکونو ترمنځ داسې بارډر هم شته کوم چې ډیر زیات پرامن وي. خو دنیا کې څه ملکونه داسې هم شته د کوم ترمنځ چې د بارډر خیال د سړي ذهن کې راشي نو په ذهن کې سپایان، خاردار تارونه او اسلحه د سړي ذهن ته راځي. د دې ټولو نه لوی مثال پاکستان او هندوستان ترمنځ بارډر او یا د هندوستان او چین ترمنځ بارډر دی. ملګرو په دغه بارډر باندې دواړو ملکونو ډېر لوی شمیره کې فوجیان او اسلحه تعینات کړي. د دې مقصد دغه بارډر څه طریقې سره حفاظت کوي. نننۍ ویډیو کې به مونږ د یو څو ملکونو ترمنځ د څه قسمه خطرناک بارډر باندې خبرې کوو. په دې کې اول بارډر دی هندوستان او پاکستان ترمنځ بارډر. ملګرو دا د دنیا ټولو نه خطرناک ترين بارډر شمارل کیږي ځکه چې دواړو ملکونو یو بل سره په دې باندې ډېر جنگونه کړي او روزانه په حساب په دې باندې ډزې هم کیږي. دا بارډر 1300 میله باندې مشتمل دی او دواړو ملکونو ترمنځ اکثر بارډر کراس کولو باندې خطر موجود دی. دا د دنیا واحد بارډر دی په کوم باندې چې ټولو نه سیوا فوجیان تعینات کړي شوي دي او په دې باندې لګول شوي غټ لایټونه د خلانه هم په نظر راځي. په دې بارډر باندې زیات فوج تعینات کولو ټولو نه لویه وجه کشمیر هم دی. دواړو ملکونو ترمنځ کشمیر باندې 13 کالونو سیوا وشول چې جګړه روانه ده. برصغیر تقسیم نه پس د کشمیر مسله موجوده ده. د ایران او عراق ترمنځ بارډر. ملګرو دا بارډر د دنیا خطرناک ترين بارډرو کې حسابيږي. دغه بارډر د شطر العرب نومي دریانه ونیسا ترکی پورې خور شوی دی. دواړو ملکونو ترمنځ حدبندي 100 سال وړاندې نه مکمل کړی شوی ده. خو په دې دریاب باندې دواړو ملکونو ترمنځ همیشه جګړه وي. دغه تاوتریخواله خود څو ځله د جنگ شکل اختیار کړي. په 1980 کې یعنی 1980 کې په دې باندې ټولو نه لوی جنگ شوی. عراق خو په دې جنگ کې په ایران باندې میزایلونه هم غورځولي او دغه جنگ تقریبا 8 کالو پورې جاری و. دغه 8 کالو دوران په لکاو فوجیانو ژوند په داو لګولو نه پس دواړو ملکونو ترمنځ معاهده وشوه. هندوستان او چین بارډر. هندوستان او چین ترمنځ بارډر هم خطرناک ترين بارډر شمارل کیږي ځکه چې په دې باندې کال 1962 یعنی 1962 کې هم جګړه شوې و. موجوده وخت هم په دې باندې جګړه شوې بلکې 1300 کال راهیسې په دې بارډر باندې خو ډیر زیات جنگ روان دی. 13 کال هم د چین او هندوستان ترمنځ فوجیانو یو بل سره لاسونه واچول او زیاتره فوجیان پکې مړه هم شول. یمن او سعودي عرب بارډر. د یمن او سعودي عرب ترمنځ بارډر چې دی د دې لمبای 1100 میله ده. 15 او 90 کالو ترمنځ دغه بارډر په سرکاو فوجیانو ژوند بیللې ده. اوس دغه بارډر باندې ورس دروازه په جنگ کې شدت روان دی. دغه بارډر د لارې د یمن او د ایتوپیا خلک سعودیه ته داخليږي او هلته کې خپل غیر قانوني کاروایانې کوي. په 2010 کې دواړو ملکونو ترمنځ حالات ډیر زیات خراب شو او کیسه فضایی حملو طرف ته لاړه. سعودي عرب په لوی شمیره کې فضایی حمله وکړي. د دې نه پس تر اوسه پورې دغه جنگ جاری دی. د یمن اړخ نه اکثر په سعودیا باندې میزایلونو حمله هم کیږي. بنگلاديش بارډر. ملګرو د دې بارډر حساب د دنیا اوږد بارډرو کې کیږي. د دې بارډر لمبای 2550 میل ده. دغه وجه دا چې د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ څه خاص تنازع نشته ولې بیا هم د دې بارډر د لارې د بنگلاديش نه غیر قانوني سیزونه هندوستان ته سمګل کیږي او یا د هندوستان غیر قانوني سیزونه بنگلاديش ته ځي. په لکاو شمیره کې د بنگال خلک په غیر قانوني توګه هندوستان ته داخليږي. همدغه وجه دا هندوستان له اړخه په دې بارډر باندې غیر قانوني توګه داخليدونکو وشتلو حکم دی. اسرائیل او شام بارډر. اسرائیل او شام ترمنځ بارډر چې دی دیوانه زیاتره تاوتریخواله مخه ته راځي. په کال 1920 یعنی 1920 کې برتانیا د دواړو ملکونو ترمنځ بارډر راخکو او شام یې فرانس کې شاملولو تجویز وړاندې کو. همدغه وجه دا چې شام او اسرائیل دواړه ملکونه بارډر باندې موجود غرونو باندې زیاتره جنگ کوي. دغه متنازع سیمه لا وجه دواړه ملکونو یو بل سره په دې جنگونه هم کړي. د شام او اسرائیل بارډر پاکستان او انډیا بارډر نه پس متنازع ترين او خطرناک بارډر شمارل کیږي. په دې بارډر باندې اکثر روغ ورځ جنگ کیږي. دواړه اړخ نه فوجیان خپل ژوند پیلي. چاینا او شمالي کوریا بارډر. د چاینا او شمالي کوریا بارډر دوه دریابونه یالن او توماګان یو بل نه بیلي. کله خشکې حصے خبره وشي نو دواړه ملکونو ترمنځ بارډر کې خورونه هم شته. دواړو ملکونو ترمنځ موجود بارډر باندې سکیورټي پنځ برابر ده. په دې وجه باندې دواړو ملکونو خلک په غیر قانوني توګه یو بل ملک ته داخليږي.
په دې غیر قانوني داخلېدو په وجه دواړو ملکونو ترمنځ سمګلینګ هم کیږي. دغه وجه باندې دواړو ملکونو ترمنځ په تاوتریخوالي مشتمل بیانات هم جاری کیږي. چاینا د شمالي کوریا اړخ نه راتلونکي غیر قانوني توګه باندې خلکو مخنیوي لپاره په بارډر باندې دیوال جوړول شروع کړي، ولې بیا هم د نار کوریا خلک د سمندر د لارې چین ته داخليږي او غیر قانوني سمګلینګ کوي. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ بارډر دواړه ملکونه 160 میل بارډر یو بل نه بیلي. د بارډر دواړه اړخ ته پوځیان ناست، غټې اسلحې موجودې او کرنټ نه ډک تارونه خوره کړي شوي دي. دواړه اړخ ته بارډر بارودي سورنګونه هم خوره کړي شوي دي. که غلطۍ سره هم څوک دغه بارډر کراس کړي نو 1 منټ دننه نه د هغه نام و نشان هم میټاو شي. شمالي کوریا او جنوبي کوریا 13 کالو راهیسې یو بل سره جنګ کوي. روزانه دواړه ملکونو ترمنځ د ډزو سلسله جاری وي. مکسیکو او د امریکې ترمنځ بارډر ملګرو، د مکسیکو او امریکې ترمنځ بارډر چې دی د 2000 میله باندې مشتمل دی، کوم چې د کیلیفورنیا ټکساس ریاست پورې خور دی. ملګرو، دغه بارډر باندې د مکسیکو او امریکې ترمنځ زیاتره سمګلینګ هم کیږي. هر کال په لکاو خلک په غیر قانوني توګه دغه بارډر کراس کوي. د دې د وجې زیاتره خلک وژل کیږي هم او خپل ژوند وبېري. ملګرو، دا ونن زموږ ویډیو. دا ویډیو تاسو ته څنګه ولګېده؟ تاسو کمنټ کې موږ ته ویلی شئ. د خپل ځان او د چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله پامه.